نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. دویم فصل د جملې ذاتی او صفتي ډولونه. نو برابره خبره ده چې هیڅ یو جمله به د دوه کلمو څخه کمه نه وي، یا خو به هغه دواړه کلمې په لفظونو کې موجود وي، لکه ضرب زیدون، یا به تقدیرا وي لکه اضرب چې انته پکې پټ په لفظ کې موجود نه دی انته. نو که موږ ته یو جمله مخې ته راغله نو موږ به یو څو کارونه کوو. اول دا چې اسم فعل حرف به معلوموو، دویم دا چې معرب او مبني به پکې معلوموو، او دریم دا چې عامل او معمول به لټوو چې کوم پکې عامل دی. عامل دی ته وایي چې چاته رفع جر نصب ورکوي، او چاته چې ورکو هغه ته معمول وایي. مثال فی بیت، فی عامل بیت معمول. او بیا به څه کوو؟ بیا به دا وپیژنو چې د دې کلمو په خپلو کې څه تعلق دی. منه دا مبتدا، خبر دی، مضاف دی، مضاف الیه، موصوف، صفت دی، څه دی ده؟ نو دا ټول شیزونه ځکه موږ په جملې کې راوباسو چې موږ مسند او مسند الیه موږ په جملې کې پیدا کو. ځکه که دام پیدا کو نو موږ به د جملې صحیح معنا کولی شو. مثلا ضرب زید حامدا بالخشبة، نو دی کې به اول موږ اسم فعل حرف لټو. ضرب فعل، زیدون اسم، حامدن اسم، بی حرف، خشبتی اسم. او بیا به معرب او مبني پکې راوباسو. ضرب مبني بالفتحه، زیدون معرب، حامدن معرب، با مبني، خشبتی معرب. بیا به د دې کلمو په خپلو کې تعلق به راوباسو چې څه تعلق دی د یو کلمې بلې سره. نو ضربه د زیدون سره د فعالیت دی، او د ضربه د حامدن سره د مفعولیت دی، او بالخشبتی د متعلق دی د ضربه پورې. نو اوس ترکیب هم اسانه دی. نو ترکیب داسې دی: ضربه فعل ماضی، او زیدون فاعل، او حامدن مفعول به، با جر، خشبتی مجرور. جر سره د مجرور نه دا متعلق شو د ضرب فعل پورې. ضرب فعل سره د فاعل نه او سره د مفعول به او د متعلق نه جمله فعلیه خبریه. بیا جمله په اعتبار د ذات سره په څلور ډوله ده: اسمیه، فعلیه، شرطیه او ظرفیه. اسمیه څه ته وایي؟ اسمیه دې ته وایي چې اوله برخه اسم وي، لکه زیدون قائم. او فعلیه دې ته وایي چې اوله برخه فعل وي، لکه قام زیدون. او شرطیه څه ته وایي؟ شرطیه دې ته وایي چې جملې کې شرط ولګولی شي. مثال ان تکرمنی اکرمکا، که ته زما عزت کې نو زه به هم ستا عزت وکړم. منه اوله حصه شرط وي او دویمه حصه جزا وي. او ظرفیه څه وایي؟ چې اوله حصه ظرف وي، که زمان یا مکان وي نو دا به ظرف وي. مثال عندي مال، ما سره مال دی. فایده: کله چې په کلمې کې جر مجرور یا ظرف راغی په اوله کې نو دا به خبر مقدم جوړیږي او وروسته اسم به ورته مبتدا مؤخره جوړیږي. بیا جمله په اعتبار د صفت سره په شپږ قسمه ده: اوله مبینه، دویمه معلله، دریمه معترضه، څلورمه مستأنفه، پنځمه حالیه، شپږمه معطوفه. مبینه څه ته وایي؟ مبینه دا هغه جمله ده چې کله ورباندې تلفظ وشي نو لومړی جمله پکې واضحه کی، لکه الکلمة على ثلاثة اقسام، اسم وفعل وحرف. نو په دې مثال کې د لومړۍ جملې مطلب په صحیح توګه بیان نشله چې هغه کم درې ډولونه دي، ځکه د دې اولنۍ برخې ته مبینه ویلی شي په صیغې د اسم مفعول سره. او د دویم جملې کې څه شی بیان شو؟ دویم جملې کې دا بیان شو چې هغه اسم وفعل وحرف دي، چې هغه درې ډولونه څه دي؟ هغه اسم وفعل وحرف دي. او دی دویم جملې ته مبینه ویلی شي په صیغې د اسم فاعل سره. معنی مبینه بیان کوونکي ته ویلی شي چې د اول جملې وضاحت کوي، بیان کوي. او معلله څه ته وایي؟ معلله هغه جمله ده چې مخکینی جملې علت بیان کی، معنی د اولنی جملې وجه بیان کی. مثال لا تصوموا في هذه الأيام فإنها ایام عقل و شرب و بعال. تاسو روژه منیسئ په دغه 15 ورځو کې، ځکه چې هغه د خوراک، د څښاک او د جماع ورځې دي. نو په اوله جمله کې منع راغله د 15 ورځو د روژو نیولو نه، او علت بیا په دویم جملې کې راغی. اوله جملې ته معلله ویلی شي په صیغې د اسم مفعول سره، او دویم جملې ته معلله ویلی شي په صیغې د اسم فاعل سره چې د اول جملې علت بیان کو.
او معترضه څه ته وایي؟ معترضه دې ته وایي چې د دوه جملو په منځ کې راغلی وي او مخکې او وروسته جملې سره هیڅ تړون یا تعلق نه وي، او که دا جمله ترېنه لرې هم کړي نو په معنا کې هیڅ فرق نه راځي. مثال: قال ابو حنیفه رحمه الله اذا صح الحديث فهو مذهبي. نو په دغه مثال کې رحمه الله جمله معترضه ده، ځکه که دا ترېنه لرې هم کړي نو څه فرق په معنا کې نه راځي او څه تعلق هم نه لري. او مستأنفه څه ته وایي؟ مستأنفه هغه جمله ده چې د دې نه نوې مسله نوې خبره ترېنه جوړ شي. مثال: الکلمة على 3 اقسام. اوس د دې مثال کې نوې خبره شروع شله، لکه یو نفر د انسانانو په باره کې خبرې وکړي، بیا یو نوی بحث شروع کړي د حیوانانو په باره کې، نو دې ته مستأنفه وایي. او دته هم ابتداعیه ویلی شي، جمله ابتداعیه، ځکه ابتدا کیږي د دې نه. او حالیه څه ته وایي؟ حالیه هغه جمله ده چې حال واقع وي، لکه هو راکبون. او حال هغه لفظ ته وایي چې د فاعل یا د مفعول حالت بیان کړي موږ ته. مثال: چې دا فاعل یا مفعول چې دې کار یې وکړو یا په دې وشو، دا په کم حالت کې و، دې ته جمله حالیه وایي. ضرب زید عمرا جالسا. زید وهلی د عمر په داسې حال کې چې عمر ناست و. نو اوس دې موږ ته د مفعول به حال بیان کو، دې ته نو جمله حالیه وایي، معنا چې مکمله جمله وي او د فاعل یا مفعول حال بیان کی. او جمله معطوفه څه ته وایي؟ معطوفه هغه جمله ده چې په اولنۍ جملې باندې عطف وي، لکه جاءني زید وذهب عمرو. ذهب عمرو عطف ده په مخکینی جملې باندې چې جاءني زید ده. معنا نو چېرته چې دوه جملې ذکر شي نو مخکینی ته به معطوف علیه ویلی شي، لکه زید په دې مثال کې. او واو نه بعد چې څه شی ذکر شي نو هغې ته معطوف ویلی شي. معنا عمرون دا معطوف شو ځکه دا عطف دی په زید باندې، او د واو ته په دې جملې کې منګه واو عاطفه وایو. او د دې دواړو جملو حکم یو دی، لکه په دې مثال کې زید ما ته راغلی و او امر تللی و، معنا مخکنۍ جمله ته به معطوف علیه وایو. او واو نه بعد چې کم ذکر وي هغه ته معطوف وایو. دې سره دا دویم فصل ختم شو. دریم فصل د اسم علامات. اول الف لام لکه الحمد کې. دویم حرف جر چې په شروع کې راشي لکه بزیدن. دریم چې په تنوین وي لکه زیدن. څلورم مسند الیه وي لکه زید قائم چې نسبت شوی وي هغه ته. پنځم مضاف وي لکه غلام زیدن چې تنه نسبت شوی وي. شپږم مصغر او تصغیر وي لکه قریشن یا رجیلن. تصغیر دې ته وایي چې د یو شي ورکوټیوالی وښیي، لکه بعضې وایي که نه سری ګوټی. شپږم علامه دا ده چې د یا نسبتي راغلی وي او نه یا د واحد متکلم وي. معنا د یا د واحد متکلم نه معنا زیته یا شیته نسبت شوی وي، نو دا علامه د اسم ده. مثال افغانیون، هندیون. اتمه علامه چې تسنیه وي لکه رجلانی، او کم چې د فعل تسنیه ده یا د جمع تسنیه ده هغه په اعتبار د فاعل سره ده. او نهم علامه دا ده چې جمع وي لکه رجالون. او لسمه علامه دا ده چې موصوف وي لکه رجل کریم. کریم صفت، رجل موصوف. او یو لسمه علامه تا مربوطه یا متوره لکه مدرستون. دولسمه علامه منادا ده. مثال یا زید. کم شي ته چې منګه اواز کوو هغه ته منادا ویلی شي، لکه یا حرف ندا او زید منادا. او د فعل علامات کم دي؟ د فعل علامات دا ده اولنی قد د هغې په سر کې راشي، لکه قد ضربه، یقینا هغې وهل کړي دي. دویمه علامه د فعل چې سینې په سر کې راشي، لکه سیضربو، زر ده چې هغه به وهل وکړي. او دریمه علامه دا ده چې په اوله کې سوف راشي په شروع کې، لکه سوف یضربو، نږدې ده چې هغه به وهل وکړي. او څلورمه علامه دا ده چې حروف جازمه پې داخل شي، لکه لم یضرب،
پنځمه علامه دا ده چې ضمیر متصل ورباندې پیوست وي لکه ضربتو. او شپږمه علامه دا ده چې تای ساکنه په آخره کې وي لکه ضربت. اومه علامه دا ده چې عمر وي لکه اضرب. او اتمه علامه دا ده چې نهي وي لکه لا تضرب. او نهمه علامه دا ده چې حروف ناسبه پې داخل وي لکه لن یضربه. وبالله التوفیق.